میسي په ژړا د بارسلونا لوبډلې څخه مخه ښه وکړه. 3 ورځې وړاندې په ناڅاپي توګه بارسلونا کلب پر خپلو ټولنیزو رسنیو یوه اعلامیه خپره کړه چې د دې کلب نامتو او بریدګر لوبغاړی لیونل میسي نور نسي کولای په بارسلونا لوبډله کې ولوبیږي، چې دې خبر د فوټبال د ډیرو مینوالو ترڅنګ حتی خپل لیونل میسي هم خورا زیات حیران کړ. بارسلونا کلب په یاد خبره کړې اعلامیه کې ویلي د میسي سره د نوي تړون لپاره موافقې ته رسیدلې وه، خو د تړون د نوي کولو مالی او ساختماني خنډونو دغه تړون لغوه کړ او نور میسي نسي کولای د بارسلونا لوبډلې سره نوی تړون وکړي. د بارسلونا کلب له لوري په خپره سوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې د کلب مسؤلین او میسي دواړه خوښ وه تر څو په بارسلونا لوبډله کې پاته سي، خو د داسې وضعیت سره د مخ کېدو په حال کې میسي د بارسلونا کلب سره نسي لوبېدلی. میسي تر 3 ورځنۍ خاموشي وروسته د یکشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې په ژړا سره د بارسلونا لوبډلې سره مخه ښه وکړه. میسي په یاد خبري کنفرانس کې ویل چې بدبختانه د لالیګا لیګ د اصولو په اساس مې تړون ونه سو کړی. هغه وویل تیر کال مې نه غوښتل پاته سم، ولې سږ کال د تیر کال په پرتله ډیر توپیر لري. 34 کلن لیونل میسي په 14 کلنۍ کې د بارسلونا لوبډلې سره یو ځای سوی و، خو د بارسلونا له لومړۍ لوبډلې سره په 2004 میلادي کال کې یو ځای سو، چې د یادې لوبډلې تر ټولو زیات ګول وهونکی او ګول جوړونکی لوبغاړی دی. میسي د بارسلونا لپاره ټولې 928 لوبې وکړې. میسي په یادو 928 لوبو کې 602 ګولونه ولګول. میسي په یادو 928 لوبو کې نورو لوبغاړو ته 315 د ګول پاسونه ورکړي دي. میسي د بارسلونا کلب سره یو ځای 15 بیلابیل جامونه ګټلي دي. هغه 6 د سرو زرو توپونه او 6 د سرو زرو بوټونه ترلاسه کړي دي. میسي 8 د فیچیچي جایزې هم ترلاسه کړي دي. همدارنګه میسي یو ځلې د فیفا غوره لوبغاړی راغلی دی. داسې ویل کېږي چې میسي به ډیر ژر د پاریس سن ژرمن لوبډلې سره یو ځای سي.